د نن سبا چې کوم ینګ جنریشن دی و دو په موټر سایکلو باندې د کم ون ویلینګ کوي و دغه د لوساینې موږ لا پاته ده چې په دغه هفته کې څومره قیمتي ځانونه ضایع شول، څومره ینګ کسان وړکي هغه موږ د معاشرې پکې لوړل. دغه دپاره موږ مقامي چې کوم ډي پي او خیبر دی و کم د ټریفک عاملاتو ډي اس پي ټریفک شو همداسې هغو افسران شول، هغو له موږ دا سپیشل وایو، هغو نه ریکویسټ کوو چې د اختر په موقع باندې چې کم ون ویلینګ کېږي د ینګ جنریشن یې کوي دغو خلاف د ډېره سخته کاروایي وکړي، ځکه چې دا وړکي دي کم عمره دي دا په دا پوهېږي نه او ون ویلینګ یې شروع کړی د اختر په موقع باندې. نو دا ډېر یو د افسوس خبره ده چې دا په دا باندې کاروایي وشي او دغو خلاف یو سخت قانون لاګو شي. همدغسې د اختر په موقع باندې د خوشحالو په موقع باندې چې کم هوایي فایرینګ کېږي، ځیلي انتظامیه شوه یا مقامي پولیس افسران شول، د دغه خلاف دا څه داسې یو قانون یو داسې هغه جوړ کړي چې سخته کاروایي ده وکړي چې دا خلک نه کوي، هوایي فایرینګ کوي د چا د خوشحالۍ نه ډک کلی کور ویرونکي هغه په غم کې بدل شي. نو د هوایي فایرینګ ډېر غټ نقصانات دي. په هر اختر په موقع باندې څه نه څه کسان ماشومان هغه د هوایي فایرینګ په ضد کې رټومي.